و بي دا درې کلیپه چاره لیکلي دي په احقاق الحق اعتراض کړی دی او تاسو په خپل تاسو کې چې کوم علما یا طالبان په خپل په دې باندې پوهیږي دا اسما د خپل ځان سره مصروفي او د غټو مقاصدو نه اړي. الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو دغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په عقیده کې دشمن او هم په فروع کې دشمن د هغه ما د یوسو خبرو جواب کړو. الحمدلله د دغه ټولو په جواب کې دا خبره راغسته د خپل ملګرو ته په ځان پردا چلی دا چې زما په احقاق الحق باندې د اعتراض کړی دی او تاسو په پوهیږئ و د الله بنده او بیا ویل چې ما د خپل غټو مقاصد نه غاړې دا خبره دې رښتیا کړې ده. ستا غټ مقاصد څه شي دی؟ هغه دا دی چې الوا خوړل همدغه رنګ اسقاطونه پسې منډې وال دا خبره دې رښتیا کړې چې دینه به دې زه وباسم د الله په فضل سره بلکې د مولاتوب نه بل زه زړه تور کوم. مخکې دې نه چې ستا دغه خبرې زه جواب وکم اول ما صرف تا باندې دا اعتراض کړو نه بلکې په تورات دی دروغ ویلیو هغه ملت له هغه ثابت ک کنري همدغه رنګ په قران دی دروغ ویلیو هغه ثابت ک کنري همدغه رنګ د الله د پیغمبر په حدیثو دی دروغ ویلیو هغه ثابت ک کنري همدغه رنګ تقلید دی بار بار نیغ کو چې دی په قبر کې تپوس کی په حشر کې تپوس کی دا غیرت مل کړي دا غیرت وکا کنري او هر شي درېمه خبره و چې ستا احقاق الحق خدای چې دا ما ولید په فیسبوک کې چا ور کړو ستا نوم چې مې په ولید د چې ومه کته دوه غلطیان ستا په دې نوم کې وي د کتاب په نوم کې او دواړه مختلفي وي هغه یو داو اول سر کې مجرور ته سکون ور کړی یا جزم ما ویل دغه تفصیل بم ته وکم طالب ډیر قار درغله چې ما ول سکون ور کړی دا او دا ته جزم وي او دویمه خطا چې دلاندې کړی دا عن المذهب الحق د غلطه مختلفه خطا ده ذکر ده الحق چې کوم د صفت د مذهب د فاره او الته موصوف ستا مجرور دی د سکون ور کړی دی دا بیل خطا ده دا غینه نو آیا ستا به د دومره خبرو مقابل کې دا جوابي دي ته بستا تحقیقي جواب ویل شي افرین دی پتا باندې. اما دا خبره چې تاسو کړی دا چې دا جزم او سکون نه پیژني د کې فرق نشي کولای و د الله بنده ستر دی خبرو سره سکار دی ته جزم او سکون څه پیژني چې د اعتراض کې دغه خبره چې ما کړی دا د یو هدف او د مقصد د فارم کړی دا وجه دا و اعراب چې کوم دی ټوله دنیا کې چې وګرځي صاحب د خپل مدرسې نه راوځي اعراب هغه ته په څلور قسمه پیدا کې رفع او نصب او جر او جزم. رفع او نصب چې کوم دی دا مشترک دی په مابین د اسم او د فعل کې او هر چې جر دی هغه خاص دی اسم پوری او هر چې جزم او سکون دی دا خاص دی فعل پوری. خو کله چې په اسماء کې سکون وي هغه به عارضی وي هغه اصلي نه وي ته دی وجه نه په ټولو اسماء باندې سکون نه راځي بلکې په بعضو باندې راځي لکه اسماء مبنیه چې دي نو صاحب استاد خوشحالي چې دا اسم دی او ما سکون ورکړی دا به زیاده ځکه دا خو مبني نه دی چې ته دونه خوشاله د دینه دا پته ولګېدل چې تا ته دا پته نشته دی چې دا سکون په کم اسم باندې راځي دا دی بل نابغتوب ښکارش د دینه تعالی دا ډیره خو چې تا د سیبانه کړی و چې لکه دا مکتبه والا ور کړی او زه ته نه خبر په دې وتا باندې ډیره فرده پرته و خو الحمدلله خپل یې دخلنه وختل چې نه ما سئلی کړی او هر چې ما وته جزم ویلې دی تب مم دا چې تیخ شي ځکه دا محل د سکون نه دی ځکه دا مبني نه دی که چیرته ما وته سکون ویلې نو ستا د خبرې سنه تایید پکې راته د دې وجه نه ما دغه خبره کړې ده. به هر حال که زه وته جزم ووایم ام پتا باندې اعتراض باقی پاتې دی او که سکون وته ویم ام پتا باندې اعتراض باقی پاتې دی چې تا ولې دلته سکون ورکړی دی او حال دا دی چې دا محل د سکون نه دی نو باید چې ته موږ ته د دې سکون محل هغه وسوخې موږ به د دې په انتظار باندې دویم دې صاحب په خپل ځان باندې د فردي اچولو لپاره ملګرو ته د الله په قرآن باندې دروغ ویلي دي د حدیثو په کتابونو باندې هغه هم واورئ. القرآن الکریم او صحیح البخاري تاسو چې څومره کتابونه ستاسو سره په مدارسو په مساجدو کې ایښي په هغه ټولو کې تاسو وګورئ په اکثرو کې په اخر کې سکونی نو دا د الله بنده تعالی د الله د کتاب نم حیا نه درځي دغه قرآن د عزت مند تاسو ته وګورئ ایا د دې په اخر کې دا سکون دی او کدا زمه د پیښ چې د پښتو کې ویل شي په دومره غټو قرآن باندې دا دروغ وي ځان د فاره د ځان باندې د فردي چولو لپاره همدغه رنګ دا صحیح البخاري د عزت مند تاسو ته وګورئ ایا د دې په اخر کې دا اوس سکون دی یعنی غړوندې دی او کنه په دې باندې مزله نه اساس شوی به د ملګرو د تسلی د لپاره نور دروغ ویلي دي کتابونو باندې هغه واوري لہذا د اسی بس خپل مرګرو ته تسلی ورکړي چې راځي یو جواب خو شوی دی او یو اعتراض شوی دی نو د خپل د وابیانو کتابونه به درته دروخیمه د دوی د وابیانو کتابونه دي الحق الصریح الته سکون پکې راوسته دي امین الفتاوا او دارنګي د دوی چې عرف الجادي کنز الحقائق د دوی ټولو تصویرونه که تاسو غواړم درته به درولېږم چې په اخر کې دوی سکون ورته ورکړی دی
سبحان الله. دا وی چې دا لګیا دی خپل ملګرو ته تسلی ورکړي دا مونږ یو دا ته لګی د الله باندې خپل ملګرو ته تسلی ورکړي په کتابونو باندې دروغ وي دغه د الحق الصريح چې ته کومه ده په دې باندې سکون غړوندې چې د پښتو کې عزتمند دا د نشته فی هم دغه رنګ یمین الفتاوا کومه ده په دې باندې چې ته لګی په دې باندې غړوندې ورکړي سکون ورکړي ده هم دغه رنګ کنز الدقائق کومه ده په دې باندې بلکې داغه اټه کسره ورکړي ده بلکې هغه کسان چې د دې کمزور یې هم د لري نه اني دومره غټه کسره ده محترم کچیر د سباله دا بعضی کتابونه راوړي او فاغه کې سکون لیکلي نو د هغه جواب د وسنه واوري چې سباله به زمون ټیم خراب نکي هغه دا چې هغه دغه مکتبو خطا ده چې دا غلط لیکي زمون په اصل مسله کې خبره ده د غلطو مکتبو ذمہواری مونږ نه ده کړې بلکې اکثر هم دغه د احناف مکتبي وی چې دا شي نه لیکي نو دام د دې ځوان بل شرم شو په یو غټه کې دا وشو د دې خطا سره چې کوم دی په خپل ګران کتاب کې هغه کړی و چې ان شاء الله د الله نه امید ده آینده وخت کې دغه مکتبي ودا خطاګانې نه کوي او دا به صحیح لیکي دی یو بل خبره هم کړی و چې دا وقف دی په وقف په حالت کې هغه سکون راځي دی خبرې تم توجه ستاسو وکمه عزتمند یو نطق وی ایو کتابت وی زمون مسله په کتابت کې چې اعراب لیکي نه هغه به لیکي اما هر چې نطق دی چې کله ته نطق کې به جاری کې او چې کله ته وقف کې ناغه به سکون تخپل راولي مثلا قران کې دا غیر مثال لري علیم کریم مبین د دلته کتابتن کستاسو خېلی اعراب لیکل شوی دی لیکن کله چې ته سا اخري ودرېږي علیم به کریم مبین داسې به اخره کې د صاحب ته مونږ دا ویو کدا چیرته بل یو کس یو غیرت پکې وي په زیات دی چې په ځان باندې ډوړی بند کی ځان ته به تیلې لګولې چې دومره غټ القاب او دومره غټ دعوی کول او د خطاګانی داغه د جبین راوزی نو موږ خیر ده چې تیلې لګول ګناه ده هغه نه تیر شه بلکې داغه په ځای باندې کتاب ته تیلې ولګوا زکات هم د اخلاص په مصیبت وسره خوتي او الماری بدیم لک سپکشي او تیار جمع ده یو فعل چې بدی پیوشي او بیا هم د تانه په اخر کې مطالبه کو چې زمون اعتراض ده بیا په ځای پاتې ده تدې سکون د فاره محل پیدا کا هم د غرنګ کم نور اعتراضات چې ما کړی فنور مقطو کې داغه د جواب په انتظار باندې یو او په اخر کې ټول ملګرو ته دا زیره هم ورکوم باذن الله د الله په فضل سره چې زبد دې سړی د دې مولاتوب نظر تور کوم د الله په حکم سره ځکه دا خو ګرځي شهرت پسې د خپل شهرت پیدا کولو د فاره لوی لوی شیخانو باندې اغه ردونه کوي او هغه تسبکی ردی کنځلې کوي خو ان شاء الله زبر دا ارمان ورولم چې کاش کې یو امی او شړ ګرځیدل چا نه پیژنتلې د دما یو مقطع اوریدل تقریبا هغه 3 ملټه ده ما ودیرش میرټه واوریدل په ودیرش کې 2 خطاګانې د ماراويستلې او هغه د دې لپاره ذکر کوم چې خلکو ته حیثیت معلوم شي چې دا په دومره درجه کې دی هغه په لند وخت کې نشر کو باذن الله اگر کو دا غي حسابولو لک سره کلم یما هذا وبالله تعالى التوفيق